غلطي ومش غولي غلا نه یا ترهګر یو که دې بل وارې نارې کړې کوپړۍ دې ورال بزومه کاکا څه شی دی تاسو ولې په سر کالي اغوستي دي دا کالي نه دي نقاب دی ونه ولې دې اغوستی دی چې دا واغوندم بیا مې تېس نسي پېژندلی نو ستا مېرمنه به هم تا نشي پېژندلی زویه زه په کور کې نقاب نه اغوندمه نو مانا په کور کې نقاب اغوندي پر کالو یې نه اغوندمه نو مانا دغسې له غړ ګرځي جاسوس بي وراره ورته وګوره هغه نارې دروي هغه ته نه وایم تا ته وایمه بله وارې دا نومان زه ایږدمه بل وارې به زه ایمه او ته به بیا بی یې سمه ده ته یې یوازې دا نه ای بی سی ډي ایکس وای زیډ هم ګرده ته یې خو دا وارې به مې اعصاب نه راخورې ښه څه دې ویله ونیسه مرستیال ته زنګ ور ووه سمه ده سلام ترهګر خبرې کوې ترهګر خبرې وایه دا نسوار چې توکه بیا خبرې وکړه شرم خو نه لرې څوک یې خر توړی یې ما ته دې توړی وویله ولاړم درڅخه الو څوک خبرې کوې زه ترهګر خبرې کومه د کارتلګان د مکتب استاد او کوچنیان ټوله زما په قبضه کې دي وایي په کوچنیانو باید هېڅ ونه سي څوک ما څخه چیش غواړې وایه هلو بلې صاحبه وایي ته د حکومت څخه چیش غواړې هغه وایه وایي چې حکومت خبرې ونه کړي زه هم نه کومه خر بې عقله بند کړه ټلیفون ډېره خندا درځي پرېږده چې ته پنچه دې راباندې نیولې تر غاړې مې ولیکه شې زما نه په عزت خبرې کوه ترهګر یمه ستا مېرمن نه یم چې خوشکه راته کوې ګڼ چې نامي ملاک یم چې خوشکه ورته وکړمه وایي بې غیرته د مېرمنې څخه بېرېږې ولې ته نو ورڅخه بېرېږې ځوانه موږ ترهګر یو مېرمن خو څه حکومت له هغه څخه بېرېږي هلو چې راتلې رومیانو کو باید سره راوړه نه یې راوړمه څنګه نه راوړې کور ته خو به راځې که وایي زه په مکتب کې یم په مکتب کې یې چې ستا د مکتب وخت خو خو هر وخت ځینې تښتېدلې که دې مکتب ویلی وی اوس به دې لغړتوب نه کولی که په 15 دقیقې کې رانغلې نو سره ګورې به وایي خبره واوره وایي خبره واوره جا خوارانم د مېرمنې څه بېرېږي